د پاک څښتن طلب نامه لیک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن چهارشنبه د تلیا میزان 23مه چې د اکتوبر میاشتې 15 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. السلام علیکم ورحمت الله ملګرو. د دروازې د شاټ ورکو دروازه په تعود وایو کوي ملګرو. مجاهدین د وایو کوي ملګرو. پر افغان ملکی وګړو د پاکستاني ځواکونو بریدونه. ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 12 ملکی وګړي شهیدان او سلطنه نور ټپیان شوي دي. روسیې له افغان او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دواړه هیوادونه دې ته هڅولي چې زغم وښیي او خپل اختلافات د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارې حل کړي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د دوام مخنیوي لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. اوس هم بشپړ خبرونه. نن سهار د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او همدارنګه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. د راپورونو له مخې جګړه د سهار له 3 بجو پیل او نن سهار 8 بجې پای ته رسېدلې ده. سرچینې وایي افغان ځواکونو د څو پوستو د نیولو ترڅنګ پاکستاني لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د بابي دوستۍ دروازه یې الوځولې ده. دغه راز د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس باندې لیکلي چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 12 ملکي وګړي شهیدان او نږدې سلطنه نور ټپیان شوي دي. چې روانو الحمدلله پر سپین بولدک پر کمیساري باندې لله الحمد د دښمن تلفات شته. د پکتیکا ولایت ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دې ولایت په ترو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د راپورونو مخې دغه نښته نن سهار شاوخوا 9 بجې پیل شوې او د سپکو او درنو وسلو غږونه په سیمه کې اورېدل کېږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستاني ملیشو لخوا نن سهار یو ځل بیا د کندهار ولایت د سپین بولدک پر ولسوالۍ بریدونه کړي چې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خبره له 12 زیات ملکي وګړي شهیدان او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې پر عامه هستوګنیزو کورونو باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له بده مرغه په دې بریدونو کې تر 12 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او تر 100 زیات ټپیان شول. وروسته افغان ځواکونه هم ځوابي حملې ته مجبور شول او په نتیجه کې ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان ووژل شول. پوستې او د هغوی نظامي مرکزونه تصرف شو، وسلې او ټانګونه یې ترلاسه شول. اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په 8 بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوې، خو موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مجاهدین په خورا لوړ مورال د خپلې خاورې، حریم او د خلکو دفاع ته چمتو دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د سپین بولدک کمیشنر ویلي جګړه د سهار له شاوخوا 3 بجو پیل شوې او نن سهار پای ته ورسېده. د ده په وینا افغان ځواکونو څو پوستې نیولي، ګڼ پاکستاني عسکر وژلي او افغان لوري ته هیڅ تلفات نه دي اوښتي. 3 بجو څخه کار شروع شوی دی، تقریبا 9 بجې څخه کار شروع دی. د دې لږ راپاتې شوي دي او سلاوي مو نیولي دي. دغه رقم نور ډېر ځایونه لیدلي دي او ډېر پوستې تخریب شوي دي. انشاءالله نور مو منځته چې الله پاک نور مو فتح راولي. د راپورونو مخې د جګړې په ترڅ کې پر دروازې ولاړ پاکستاني پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د هغوی ګڼ مړي او وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. سرچینه وایي افغان ځواکونو د فرضي کرښې هغې خواته تر کسټم سیمې رسېدلي او د باب دوستۍ په نوم دروازه یې د بمونو په وسیله الوځولې ده. د جګړې له امله د سپین بولدک ولسوالۍ له ویش بازار څخه ډېر شمېر خلک وتلي او د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته تللي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دواړه هیوادونه دې ته هڅولي چې زغم وښیي او خپل اختلافات د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو له لارې حل کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ کړکېچونو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارova دواړه هیوادونه دې ته هڅولي چې زغم وښیي او خپل اختلافات د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو له لارې حل کړي. مسکو افغانستان او پاکستان د خپلو دوستانو هیوادونو په توګه یاد کړي او هیله یې څرګنده کړې چې د ترهګرۍ ضد مبارزې او سیمه ییزو امنیتي موضوعاتو په اړه رغنده خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. د هند او افغانستان ترمنځ تاریخي اړیکې باید پیاوړې شي او هوکړه شوې ده چې په کابل او نیو ډیلي کې د دواړو هیوادونو سفارتونه به په خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په هند کې د دې خبرو کولو سره ویلي چې پاکستان په کابل او پکتیکا کې د بریدونو له لارې د افغانستان له هوایي حریمه سرغړونه کړې او ټولو افغانانو په ګډه د دې بریدونو ځواب ورکړی دی. ښاغلي متقي زیاته کړې چې په افغانستان کې زورواکي پای ته رسېدلی او د نشي توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شوې ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په هند کې له خبريالانو سره په یو خبري غونډه کې ویل چې له لوړپوړو هندي چارواکو سره په خپلو غونډو کې د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د کچې د پراخولو او په کابل او نیو ډیلي کې د سفارتونو د بیا پیلولو په اړه هوکړې ته رسېدلی دی. چې دلته له چارواکو سره ولیدل بهرنیو چارو له وزیر سره نو په دې کې د ډیپلوماټیکو اړیکو په لوړوالي خبرې وسوې. په کابل کې به د هندوستان سفارت چې تر اوسه پورې تخنیکي ټیم کار کاوه، له دې بعد به ډیپلوماټیک ټیم د سفارت کچې ته به لوړېږي، فعالیت به کوي او دلته به سفارت ته د موږ ډیپلوماتان راځي، د دې به خدمت کوي، د تاسې په خدمت کې به وي. ښاغلي متقي د خپلې وینا په یو بله برخه کې ویل چې پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ او ټول افغانان د پاکستان د دې اقدام پر وړاندې له حکومت سره یو ځای ودرېدل او اسلامي امارت هغه هیواد ته قاطع او غاښمتونکی ځواب ورکړ. پرون نو بله ورځ یا دا څو ورځې اورېدلي وي یا به م لیدلي وي چې همسایه د موږ حریم نقض کو، په مقابل کې ولیدل چې ټول افغانان څنګه یو موټی ودرېدل، په داخل او خارج کې د هیواد په هره برخه کې داسې متحد ودرېدل، داسې بنیان مرصوص، داسې قوي اراده او داسې یو د بل ملاتړ څرګند شو چې دنیا یې هم حیران کړه، مقابل لوري یې حیران کو. ښاغلي متقي زیاته کړې چې د افغانستان دښمنان د افغانانو پر وړاندې ناوړه تبلیغات خپروي، خو افغانان د دې دښمنانو پر وړاندې متحد ولاړ دي. سره له دې چې د موږ تاسو دښمنان شپه ورځ تبلیغات کوي، شپه ورځ تخریب کوي، شپه ورځ هم تخریبوي، خو بیا هم سهارې خواته ځو حکومتونه هم غیږ خلاصوي، ولسونه هم غیږ خلاصوي. و این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. ښاغلي متقي دا هم ویل چې له هغه وخته چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی د نشي توکو پر وړاندې جدي مبارزه شوې او په هیواد کې د زورواکۍ وخت پای ته رسېدلی دی. افغانستان د نړۍ په سطح د نشهیي موادو د تولید اول نمبر هیواد و، نن الحمدلله د نشهیي موادو کښت صفر سو. نن موږ تر 1,20,000 زیات معتادین تداوي کړو، نه تنها تداوي بلکې کسب و کار هم ورزده کو. په هغه نورو باندې چې نشهیي مواد بند سو هغه خود به خوده جوړ سو. دا څومره لویه فتنه وه. نر نسته چې په ټول افغانستان کې د یو څاڅکی شراب ښکاره کړي یا دې وخوري، نر نسته چې د زنا خبره دې وکړي یا دې ښکاره کړي یا د سړکو ته راوځي غلا دې وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو د ویزو، سوداګریزو اړیکو او د زده کوونکو د ستونزو په اړه خپلې اندېښنې د بهرنیو چارو وزیر سره شریکې کړې. متقي هغوی ته ژمنه ورکړه چې د دې ننګونو د حل په اړه به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ایکس لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته د خپل رسمي سفر پر مهال له زده کوونکو دولتي چارواکه او دیوبند مدرسې له لوري له تود هرکلي سره مخ شوی دی. خلیلزاد ویلي دې پیښې پاکستان او د هغوی ملاتړي نارامه کړي دي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان باید د وروستیو نښتو د دوام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي او د کړکېچ له زیاتېدو ډډه وکړي. د خلیلزاد دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو نښتو او سرحدي ستونزو له امله سیمه ییز امنیت ترینګلی شوی دی. د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم په یو کال کې له $1 میلیارډ زیات شوی دی. په هند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي
د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د هوایي دهلیزونو په اړه د یوې ګډې کمیټې له جوړولو او د اسانتیاوو له برابرولو خبر ورکړی دی. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې سړې شوي دي، هند سره د افغان سوداګریزو اړیکې ورځ تر بلې پر رنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې میگه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ حجم په تیر کال کې $1 میلیارډ ډېر شوی دی. ښاغلي متقي دا هم زیاته کړې چې د واګه بندر د بیا پرانیستلو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره په هوایي دهلیزونو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې دي. ځمکنۍ لارې له ستونزو سره مخ دي، نو فیصله وشوه چې هوایي دهلیزونو په برخه کې به سهولتونه رامنځته کوو، کوشش وکړو چې کارګو زیاته سي، غټې غټې تیارې پیدا سي او د هغو لکه اوس هم الحمدلله کارګو زیاته سوې ده، زیات مالونه راځي، ولې دې ته به خصوصي کار کیږي چې دغه سلسله نوره هم پراخه سي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد ویل هند او افغانستان هوکړه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو خبرو اترو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړي. معین وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان محترم مولوی احمدالله زاهد در شهر دهلی نو با وزیر صنعت و تجارت هند دیدار کرد. در این نشست هر دو طرف در مورد همکاری‌ها در بخش تجارت مشترک میان افغانستان و هند گفتگو کردند. لیک تجارت با هند هزینه بر است و همچنان مشکلات فرارویش وجود دارد، خصوصا مشکلات انتقالات بانکی، ویزی تجاری و همچنان ترانسپورت پرهزینه. اگر فوکس بالای بندر چابهار و دهلیزهای هوایی باشد، هند بازار خوبی به محصولات افغانی است، خصوصا محصولات زراعتی افغانستان و همچنان محصولات هندی هم قابل اعتماد است. په ورته وخت کې د پنجاب ایالت یو مشهور سوداګر او د اسمبلۍ غړی وکرمجیت سنګ اعلان کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل او امرتسر ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز توکي ولیږدول شي. نوموړي وویل چې د الوتنې به وچې میوې، تازه میوې او نور افغان محصولات هند ته صادر کړي او له هغه هیواده به افغانستان ته درمل او نور اړین توکي وارد کړي. روابط افغانستان و هند هم در حوزه‌های اقتصادی و تجاری در حال گسترش است. همچنین ما با همسایگان خود هم روابط گسترده اقتصادی و تجاری و ترانزیتی داریم. دا په داس حال کې د چې تورخم او سپین بولدک چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو لوی لارې ګڼل کیږي، 2 ورځې وړاندې د دواړو خواو ترمنځ د پوځي نښتو له امله تړل شوې وې. د راپورونو له مخې پاکستان تېره ورځ د سپین بولدک لاره د غیر قانوني کډوالو بیا راستنېدو لپاره پرانیسته. له تاسې خپلو ټولو همکارانو نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.